السلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو که تاسو په لومړي ځل دغه ویډیو ګورئ نو ویډیو ته لایک ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ او څنګ کې ورسره د بیل بټن هم ووهئ چې هر څه نه زموږ ویډیو تر تاسو زر در ورسیږي. ګرانو کتونکو څنګه کولی شو چې په یوه موبایل کې دویم اکاونټ جوړ کړو، یعنې په یوه موبایل کې یو اپ یا یو اپلیکیشن مونږ ډاونلوډ کړی وي هغه دوباره مونږ څنګه راوستلی شو. یعنې مونږ یو واتساپ په موبایل کې لرو، دوه واتساپه یا درې واتساپه مونږ په یوه موبایل کې څنګه راوستلی شو. نو دلته تاسو د موبایل سکرین وګورئ چې څو واتساپه راسره دي په یوه موبایل کې راسره او څو فیسبوکه راسره دي. نو داسې تاسو څنګه کولی شئ چې په یوه موبایل کې تاسو درې واتساپه یا څلور واتساپه یا دوه واتساپه په یوه موبایل کې استعمال کړئ یا هر ایف چې وي، هر اپلیکیشن چې وي تاسو پکې یوه موبایل کې راوستی شوي. نو تاسو به د دې لپاره یو ایف را ډاونلوډ کوئ. نو راځو چې پر ویډیو فیل وکړو. نو ملګرو تاسو به دغه ایف را ډاونلوډ کوئ. دغه ایف زما لینک یې زما ډسکرپشن کې شته، هغه ځای نه تاسو هم را ډاونلوډ کولی شئ. او که بیا تاسو دې ځای نه نشئ را ډاونلوډ کولی نو تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور نه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو پلی سټور نه کلیک وکړو نو دلته سرچ کې به ورته ولیکئ. نو سرچ کې به ورته ولیکئ چې PARALLEL دا به ورته ولیکئ او سرچ به یې کړئ. نو دلته به تاسو لږ ورته انتظار شئ چې راواړوي. نو دغه د ملګرو ماته راواړولو. نو دلته به تاسو دغه یو را ډاونلوډ کړئ، دغه یو به را ډاونلوډ کړئ. نو دا زه کلیک کوم، ما مخکې له مخکې را ډاونلوډ کړی دی، لږ ورته انتظار شي چې لوډینګ واخلي. نو ما مخکې له مخکې را ډاونلوډ کړی، ما ځې اپډیټ راڅخه غواړي. نو دغه یو دی، نو دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. د دغه د جوړولو مکمله بشپړ طریقه زه درته ښایم. نو دغه یو ایف به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو راځو د موبایل سکرین ته چې دغه مونږ څنګه پکې ایف اضافه کولی شو. نو ملګرو تاسو به راشئ دغه نه کلیک وکړئ. کله چې ډاونلوډ کړو دغه باندې به کلیک وکړئ، لږ ورته انتظار شئ لوډینګ اخلي. دا لوډینګ به ختم شي. نو ملګرو تاسو ته به دغه یوه صفحه درکړي، داسې که به تاسو راشئ په دغه نه کلیک وکړئ. کله چې دغه نه کلیک وکړو دلته به لږ بیا ورته انتظار شئ، دا رقم صفحه به راخلاصه شي. بیا ملګرو تاسو راشئ د فوس کې ضرب نشان وي دغه نه به کلیک وکړئ، ضرب یې کړئ. بیرته یې بیا دلته د بل څنګ کې ضرب علامه درکړه، بیا دغه ضرب کړئ. نو کله چې دغه ضرب کړو نو لږ به انتظار شئ. دلته بیا تاسو ملګرو دغه یو انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړو نو دلته ملګرو دغه اول یو انتخاب کړئ، دلته ملګرو الاو کړئ، بیا یې هم الاو کړئ. نو لږ به ورته انتظار شئ چې دغه صفحه مونږ ته ټوله را خلاصه کړي. دلته بیا ملګرو په دا سټارټ نه کلیک وکړئ. کله چې سټارټ کلیک وکړو ډېر اسانه طریقه یې خلاصېږي، ډېر اسان ده. نو دلته به لږ انتظار شئ لوډینګ اخلي. اول ور کې بیخي زیات اسان ده، تشویش به نه ورته کوي چې مونږ یې څنګه اخلو. نو ملګرو دلته به تاسو ته یو ایپ انتخاب کړي، یا واتساپ یا فیسبوک، دا به تاسو بیا اډ کړئ. دغه نه کلیک وکړئ، اډ یې کړئ، دغه ځای نه کلیک وکړئ. کله چې دغه تاسو اډ کړو نو دلته به تاسو ته اډ شي در سره. کله چې اډ شو نو دغه دلته بیا ما سره واتساپ اډ شو. نو دلته بیا تاسو راشئ دغه جمع نشان نه کلیک وکړئ. کله تاسو په جمع نشان باندې کلیک وکړو نو دلته بیا لوډینګ اخلي. لوډینګ کې بیا تاسو ته ښایي چې تاسو کوم یو انتخاب کوئ. ما ته دلته اوله ځای نه فیسبوک راکړو چې فیسبوک هم در سره اډ کوي. زه وایم چې هو. نو بیا راځم ټلیګرام انتخاب کوم او سنایپ چاټ انتخاب کوم، فیسبوک میسنجر هم انتخاب کوم. نو دلته بیا تاسو راشئ دغه ځای نه بیا کلیک وکړئ. کله دغه ځای نه بیا کلیک وکړو نو ما سره دلته بیا هم اضافه شول. نو دغه وګورئ ملګرو سنایپ چاټ، واتساپ او میسنجر دا ټول ما سره اضافه شو. اوس دې پروګرام څخه وځم او دلته بیا هم ګورم. نو ملګرو دلته ما سره هم دغه واتساپ، بزنس واتساپ، فیسبوک دا ټول هم را سره دي. نو بیا راځم دغه پروګرام نه بیا کلیک کوم. نو ملګرو دلته پروګرام کې هم را سره دي. تاسو کولی شئ چې د موبایل پر سکرین باندې هم یوه آی ډي خلاصه کړئ او دې ایپ په منځ کې یعنې دویم ایپ یا دویم فیسبوک را خلاصوئ، دې په منځ کې بل آی ډي هم خلاصه کړئ یا دویم واتساپ هم خلاص کولی شئ. هر څه پکې دوه انتخاب کولی شئ، هم پکې موبایل په سکرین باندې هم په ایپ کې. دا ایپ چې دی دغه تاسو دویم اکاونټ دی، د موبایل مکمله
ډیټا یا مکمل اکاونټ په دغه ځای کې هم پروت وي، لکه مکمل موبایل دی. هر اپ چې بیا انتخاب کوئ نو بیا به تاسو راځئ دغه ځای نه کلیک کوئ، بل اپ هم ورته انتخاب کولی شئ. نو ډېره ښکلې زبردست اپ دی، نو تاسو یې حتما در سره ډاونلوډ کړئ. دا طریقه حتما در سره وکړئ نو تاسو پکې 2 واتساپه 2 فیسبوکه هر څه پکې انتخاب کولی شئ. مننه.